سوچ کوي یو داس انسان چې د 14000 فیټ برنه سیده پزمکه باندې راوغورځيږي او داغي باوجود هم دا بچي. اوس دا د نه منلو خبره ده، خدا سي اصل کې او په حقیقت کې شوی دی. اصل کې دا کہانی وا د جوان موري پنوم باندې د یو خزي او دا یو پروفیشنل سکای ډایور و. خو په 1999 کې چې دا کلا د یو جهاز نه را جمپ کړی د زمکه طرف ته، نو دا په نیمه کې خپل پیراشوټ کولاول شروع. خو د دې پیراشوټ مکمل طور باندې خراب شوی او دا خپل پیراشوټ کولو نکړي شي. اوس سوچ کوي چې دا 140 کیلومتر پر اور سپیډ سره د زمکه طرف ته راخوشي و. د دې باره کې خلکو دا سوچ کړو چې بس د دې کې صدل تک اینډ دا یعنی دا ختمه ده. خو دا حیرانتیا خبره خو اوس راتلو کله چې دا پس مکه باندې راوغورځيږي، نو تر راوغورځېدو سره د دې اډو کې مکمل طور باندې چپ چور شي. خو دې کې لا هغه ټیم هم سم موجود و. اوس دلته کې د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دا په کوم ځای باندې راوغورځېدله، نو په هغه ځای باندې د پیل نه د سرو میږیانو یو کالوني موجوده وه. اوس دا چې کوم ټیم کې په دغه میږیانو په دغه کور باندې راوغورځېږي، نو دغه میږیان د خپل کوره راوتل شروع کړي او د دې جسم له ټکونه ورکړل شروع کړي او دا تقریبا د 200 نه هم زیات دي. او د دې په وجه باندې د دې په جسم کې اډرینالین لیول دومره سیوا شي چې د هغې په وجه باندې د دې د زړه دړکن دومره تیز شي چې د هغې د وجې نه دا بې هوشه نه شي. او په دغه دوران کې ریسکیو ټیم والا په موقع باندې راورسي او دا د دغه ځای نه